د لوبې ګټلو سره هر وخت د لوبډلې مورال جګیږي، سپیشلی زمونږ چې څنګه په تیر کې حالات تیر شوي دي، څومره بیکاره ایشیا کپ چې مونږ وکړلو، ورسره مونږ د پاکستان سره هغه سیریز ډېر زیات بیکاره کړی. نو په دغسې وخت کې دغسې بریاوې چې دي د افغانستان لوبډلې ته ډېر بوسټ ورکوي، سپیشلی د فینس چې کوم دي د هغوی زړونه چې دي او څه مات شوي وو د کرکټ نه. نو دغسې بریاوې چې د ورلډ کپ مخې ته کیږي، هم فینس ډاډه کیږي او هم د کرکټ د پلیرانو یو څه کانفیډنس راځي. نو دا یو ښه اقدام و چې اول خو دغه سیریز په لاره باندې واچول شو، او بیا ښه خبره دغه ده چې افغانستان دغه لوبې وګټلې. د نوین ځایناستی به موږ یو څه پخوا پیدا کړی وی، خو بس دغه و چې موږ یو څو پلیرانو پسې نښتي وو او په همهغې د باندې مې انویسټ کولو. دا نه چې نوین بد بالر و، نوین چې دی د افغانستان دپاره ډیر څه کړي دي، او سپیشلی په اخر اورونو کې به چې دې څنګه بالینګ کولو د افغانستان دپاره ډیر زیات ګټور. خو د یو ملک په سطحه ټیم ته کله په یو بالر باندې ډیپینډ کولی نه شي. نو زیا موږ په د بنګلادیش په لیګ کې مو کتلو، هلته هم ښه لګی دی، او دلته کوم یو میچ چې د افغانستان دپاره وکړلو په هغې کې د دې پرفارمنس خو نن بې دلیله ډراپ شو. او دا هغه شیونه دي چې موږ خپله بالران نه تیارو د دې دپاره چې د راتلونکي میچونو دپاره تیار شي. ځکه خبر نه یم چې د دې شاته به څه پلینینګ او څه چلونه به خو که ته یو پلیر راولي 15 کاله پس ورته میچ ورکړلو او بیا دې بي ته بې دلیله ډراپ کړلو، هغه هلک پرفارمنس هم تا ته وکړلو، تا ته د فست بالر ضرورت هم دی، او بیا هم دغسې کړنې کېږي. نو خبر نه یم دا په هغه څنګه په خپل لاس باندې خپل هغه هتیار چې دی په سول دي. نو باید مسلسل لوبېدلی وی په دغه سیریز کې، او بیا به موږ فیصله کړې وه چې دغه هلک ګټور ثابتېږي که نه. خو اوسه پورې چې سام کړي دي نو به ښه ثابت شوی دی او ښه لګی دی. که راشو د 19 کلنې لوبډلې ته، نو هغه چې موږ څومره هم کتلې وه دغه لوبډلې په تیر کال کې چې څومره هم لوبې کړي دي، که اکثره لوبې ګټلې مې او بعضې که بایللې مې، نو هغه کلوز میچونه یې بایللي وو. نو هغه هلکانو په ټالنټ کې څه شک نشته دی، او دې هلکانو ښه کرکټ کړی و، او زما باور د اول نه همدغه و چې دغه هلکان به په دغه ورلډ کپ کې یو داسې څه کوي. او دیدو سره چې اوس کوم پوینټونه دي، نو دا دیدو سره ډېر زیات کومک کولی شي چې دیدو به سیمی فاینل ته لاره پیدا کړي. ځکه 4 پوینټه دیدو آلریډي ځان سره لري، او دیدو اوس په سوپر 6 کې دي. نو که یو میچ هم چېرته دیدو بل ګټي، دیدو سیمی فاینله پورې تللی شي، نو دیدو سره به 6 پوینټه شي. نو د دیدو چانسز ډیر دي چې ښه پرفارمنس وکړي په دغه ټورنمنټ کې، او زما خو ډیر امیدونه دي چې به دیدو کولی شي دغه ورلډ کپ هم وګټي.